بل فرق په اسلامي نظام کې خلق لځان سره دا باید شریکان سي لځان سره واخیستل سي د اسلامي نظام د بقا په خاطر باندې لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته لاړ د معاشرې ټول خلک هغه لځان سره په نظام کې په داسې معنا شریکان کړل چې موږ تاسې تصور هم نسو کولی چې په څنګه نبی اسلام په 14 کال کې دومره لوی تحول راوستل هغه جاهلي جامعه هغه د جاهلیت جامعه چې ښځې به په ژوندۍ په خاورو باندې منډلې واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت کله چې له زنده بګور نه پوښتنه وسي چې ته لا په کومه ګناه مړه وې تا خو نه قتل کړی و نه د چا مال خوړلی ولو یا هغه معاشره چې هغو ته به د جنۍ نوم واخیستل شو چې تا لور پیدا سوي ده څو ورځې به په کلي کې له خلکو نه پټ ګرځېدو واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قومه من سوء ما بشر به لخلکو نه پټ پټ ګرځي لوجه د هغه بدې خوشخبري چې ده ته راغلی ځکه د لور خوشخبري وه له ځان سره فیصلې کوي ایمسکه علی هون سپکه په ذلت سره یې وساتم ام یدسه فی التراب که ژوندۍ په خاورو ومنډم الا ساء ما یحکمون ډېره بده فیصله ده چې دا دوی کوي په هغې معاشرې کې نبی اسلام دومره تحول تبدیل راوستل چې هغه زنانه به نبی علیه الصلاة والسلام سره غذاګانو ته تلې هغه به جهادونو ته تلې هغو به هلته د مریضانو علاج کول معلومه ده هغو د هغه وخت علم طب زده کړی و هغو تحصیل کړی و هغه زنانه دا خو پرېږده چې چاته پیغور او عیب او عار سي هغه ټول امت مسلمه ته افتخار شوې په حاضر مجلس کې به ډېر د موږ مسلمانان وروڼه د چا د مور د چا د خور د چا د لور د چا د بیبي نوم به فاطمه وي عائشه به وي بل به وي بل به وي ولې موږ بیا فخر کوو له هغې معاشرې نه یې دومره تحول راوستل چې ښځې د انسان په حیث نه سوی قبلولی پیغورې بلل خو نبی علیه الصلاة والسلام په معاشره کې هغو ته جی ورکو او د افتخار جی ورکو د عزت جی ورکو لوی احترام یې ورکو عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام له ځان سره خلک په نظام کې شریک کړل نبی اسلام مدینې منورې ته راغی صحابه کرام ورسره راغلو د مدینې منورې په اداري تشکیل باندې بالکل غرض ونه کو سعد ابن عباده مخکې مشر و سعد ابن معاذ مشر و حتی عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه د خپلې قبیلې بیا هم مشر و نبی اسلام لرې نه کو داسې نه ورته ویل چې ته خو منافق یې ما ته معلوم یې لرې سه تا په جای ابوبکر صدیق صاحب سو هغه مشر و د احد په غزوه کې حاضر و بیا چې کله نبی اسلام د بهر وتلو فیصله وکړه دی په دې فیصله خفه سو وایي د کشرانو مني د مشرانو نه مني له نیمۍ لارې نه راوګرځېدو 300 کسان ورسره راوګرځېدل تقریبا د فوج ثلث برخه راوګرځېدو ټول مجاهدین 1000 کسانو 3 ثلث د پکې راوګرځېدل بني مستلق غزوې ته حاضر و د بني نذیر غزوې ته حاضر و بني نذیر نبی علیه الصلاة والسلام د ده په شفاعت باندې معاف کړل نبی اسلام په زغره کې لاس اچولی وایي دا پرېږدم نه تا پرېږدم نه ما ته به بني نذیر به ما ته سپارې زه به دوی په حق کې فیصله کوم نبی اسلام دوی له ځان سره په نظام کې شریک کړل اسلامي نظام یو خصوصیت دا ده چې خلک له ځان سره شریک کړي خلک له ځان سره واخلي د نظام د بقا په خاطر باندې یمن خلکو ایمان راوړ نبی علیه الصلاة والسلام داسې نه و چې ټول تشکیل له مدینې نه روان کړي 200 کسان معاذ بن جبل والی ور ولېږل یا ابو موسی اشعري ور ولېږل یا علي رضی الله عنه قاضي ور ولېږل بس دا 3 کسان نور دغه به ټول تشکیل خپل و عزتمندو دا نن سبا معاصر غیر مسلم خلک یعنی غیر مسلم سیاستمداران یا تاریخ نویسان هغه د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو د فتوحاتو ته تعجب کوي هغه داسې وایي نبی اسلام سره په حجة الوداع کې 1,000,000 صحابه کم و زیات دومره صحابه کرامو 1,000,000 1,000 2,000 زیات یا کم خو موږ تاسو به 1,000,000 وبولو نبی اسلام وفات سو دا 1,000,000 صحابه کرام دا فارس هم فتح کوي دا روم تم شکست ورکوي تر شرق و غرب الته تر الجزایر پورې دې خواته تر خراسان تر دې منطقو پورې دا اسلام دی رسوي وای په 1,000,000 کسانو باندې خو یو امپراتوري نه ماتېږي او بیا د مثال فارس امپراتوري ماته کړه نو خو دا 1,000,000 کسان خو ټول په هغه یوه امپراتوري کې مصروف کېږي هلته وزارتونه و اخلولو امپراتوري وې هلته وزارتونه و ریاستونه و داسې د په دې کې مصروف کړي وای دا روم دې څنګه ماتول ښه روم چې د فتح کو
نو خو ټول صحابه یو لکه شل زره به دلته مصروف سي. دا اوس تاسې انشاءالله تر موږ نه ډېر په دې اداراتو په دولتي اداراتو کې تاسې له موږ نه ډېره مطالعه لرئ. په یو حکومت کې څومره کسان مشغول دي. ما یو ورځ د تعلیم تربیې له مشر نه پوښتنه وکړه، معارف نه. هغوی وایي تقریبا د تعلیم تربیې پرسونل دا 11 لکه خلک راځي. په دې کې بیا دا نور وزارتونه راواخله، دا نور ریاستونه دا په میلیونونو خلک دي. یعنی په 1,20,000 نن سبا ته دا ورکوټی ملک هم نسي اداره کولی. دا خو پرېږدې چې هلته ته امپراتوري ماتې کړئ. ولې؟ هغو صحابو د نبی اسلام سبق زده کړی و چې خلک به له ځان سره د نظام د بقا په خاطر ځان شریک کړو. عمر تانو به یو ولایت ته بسته ولایت ته به 3 کسان لېږل، یو والي، بل قاضي، بل معلم. والي به ولایت کول، قاضي به فیصلې کولې، معلم به خلکو ته درس ویل د قرآن او د حدیث د شریعت. په دې طریقې سره خلک له دې سره په نظام کې شریک سول. نور د خلکو خپل کار ولو. که څوک مخکې وزیر د اقتصاد و خپل وزیر اقتصاد و، که څوک وزارت زراعت کې و هغه خپل وزیر زراعت کې و، که څوک مثال صحت عامه کې و هغه خپل وزیر صحت و. صرف حلال حرام به ورته وضاحت کړو چې دا په صحت کې حلال ده، دا حرام ده.